السلام علیکم ناظرین نن به خبرې کو سی جی ان ټوډے د لپاره بریګیډیر سید نذیر صاحب سره کومه معاهده چې دفاعي معاهده خو د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ مخکې نه و اوس پکې ترکیه راغی. اصل کې دا معاهده 10 یو انټروډکشن چې موږ هم په بریګیډیر صاحب پوهه کې او بیا به خبرې کو چې د اهداف څه دي او یا هدف کم ملک ته په دې ټولو به خبرې کو. بریګیډیر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ټول اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه. مننه. بریګیډیر صاحب دا راته ووایي چې لمبي خو د معاهدې باره کې زموږ د اوریدونکو ته ووایي چې دا څه معاهده ده او اهمیت د دې څه دی. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې د دې جاینټ سټیټمنټ کوم جاری شوی دی دا غي مطابق خو دا درې فریقه یعنی چې هغه ته موږ جاینټ وایو هغه دفاعي معاهده ده د پاکستان، ترکی او سعودي عرب او د دوی په منځ کې دا معاهده چې شوې ده نو دا د ډیفنس کوآپریشن د لپاره ده، د سکیورټي د حفاظت د نظام مربوط کولو د لپاره ده او بل طرف ته یو داسې ډیټرنس یعنی د تھریټ خلاف یو قسم لا دفاع یا کچا حمله وکړه هغه ته یو ګواښ په دې کې موجود دی چې په یو باندې حمله به په درې باندې حمله ګڼل کېږي او د هغې مطابق به یو مشترکه کاروایی کوي. د دې نه علاوه د دې چې یو بل سره به ډیفنس کوآپریشن په هر سطح کوي، کاغه هتیار دی، کاغه ټریننګ دی، کاغه د انویسټمنټ دی، د کارخانې لګول دی او بل طرف ته یو سټریټیجیک سوچ چې کوم دی هغه هم د دریوانو ملکونو یو وی او دا معاهده چې کومه ده دیتا مکه جاینټ ډیفنس اګریمنټ ویل کیږي. نو د مکی په نوم باندې مطلب دا ادا شوی ده او په دې باندې دا سچ کم کړي دي. نو هغه د ترکیه صدر طیب اردوغان او بل طرف ته کراون پرنس محمد بن سلمان او بل د پاکستان پرایم منسٹر نواز شهباز شریف صاحب کړي او بل طرف ته شهباز شریف صاحب سره زمونږ فیلډ مارشل عاصم منیر هم په دې کې موجود او د دې خدوخال چې شوی نو لومبای معاهده چې کوم شوی و د پاکستان او د سعودي عرب ترمنځ هغه همداسې معاهده و. اوس په دې کې ترکیه هم پکې شامل شو او داسې معلومیږي چې کېدای شي چې دې سکیورټي امبریلا ته باقی ملکونه هم راشي په دې چې کوم نظام چې کوم د امریکای د طرفو چې دلته دا وی یو سکیورټي چترای ده هغه چترای کمزوري ثابته شو او هغه خپل مقصد پوره نه کړ. دویم طرف ته دا چې په یو ډیسټرینګ پاور باندې په هغه باندې دومره اعتبار نشي کولای تر څو پورې چې ته یو بل ته نږدې نه یو نږدې لاس نشي رسولی او مدد ته نشي ورتللی. درېمه دغه پکې دام ده چې کوم نوي سکیورټي صورتحال په خطه کې دی په هغې کې ګوره یو خو وړاندې یو اسرائیل یو بولی په دې علاقه کې او د هغې ډیزاینز چې کوم هغه ایکسپنشنسټ او ګریټر اسرائیل د هغوی مقصد چې په هغې کې د ترکیې سوا په هغې سعودي عربې سوا او پکې نور جارډن او د دې نه علاوه تر مصر پورې او دې خواته بغداد پورې دا علاقې وي. بل طرف ته کوم وګورو نو انډیا دا نو انډیا هم یو اکن بھارت چې په هغې کې د افغانستان پورې حصہ او په هغې کې سریلانکا وغیرہ دغه چې کوم میانمار چې کوم دی بنگلاديش پاکستان دا ټول پکې شامل دي. نو دا ویم په منځ کې ډیر زیات ډیفنس کوآپریشن دی او تقریبا چې 14-15% څومره چې د انډیا ویپنز دي یا ټیکنالوژي دا هغه د اسرائیل د طرف راځي. بل اسرائیل چې کوم دی د امریکای یو قسم لا اوټ پوسټ دی بلکې د یورپ هم یو قسم لا اوټ پوسټ دی. نو هغوی ته دا خبره وکړه چې اسرائیل د امریکای یو اوټ پوسټ دی. اوس دا معاهده چې وشوه تاسو په نظر باندې امریکنی به د معاهدې ته مطلب امریکای ګورنمنت باندې ته په کم نظر وګوري؟ ګوره دا ډېر ښه سوال دی ځکه یو خدا ده چې د امریکای د خوښې سره
یا د امریکای په دې کې برخه سره یا د امریکای تپوس سره ازم چې دا معاهده شوې ده ولې شوې ده په دې چې امریکا د دې علاقې نه اوزي په دې چې دا وی دلته کم بیسیزو په دې ګلف کنټریز کې ناغه د سکیورټي د ضمانت په بجای هغه په ځای باندې هغه د یو خطرې نشان جوړ شو یو قسم له لایبیلیټیز جوړ شو په نسبت د یو سکیورټي اسټ دویمه خبره دا چې د امریکای پیلاو چې په دنیا کې تقریبا چې 250 ملکونو کې دا وی اډې دي سوري 250 ملکونه په 250 اډې دي تقریبا 8 ملکونو کې دي او د دې نه تقریبا 178 ملکونه چې دي پاګي کې د داوی د میشن سره سپریزنت شته د ملټری میشن نو دا اډې چې کومې دي په دې علاقه کې چې کوم ځای کې جنگو نو یو ورکوټي طاقت د ایران نه هغه محفوظ ونه ساتلې شوې چې ونه ساتلې شوې نو اوس د امریکای اعتبار په دې علاقه کې ختم شو او چې اعتبار ختم شو نو دغه د وجنه د دوی چې کومې دلته خرچي کوي په دغه باندې یا دغه خلک ته ناراضه دي یا اوی دا وایي چې دا زمونږ د پاره یو خفت جوړ شو نو اوس د امریکا به دغه ذمہداري یو لوکل ارینجمنټس ته ورکړي یو ریجنل سکیورټي ارکیټیکچر ته ورکړي او دغه ریجنل سکیورټي ارکیټیکچر چې کوم دی نو هغه کې په ترکی الریډي د ناتو حصہ ده چې هغه امریکا لیډ کوي دویم طرف ته که سعودي عرب وګوري نو د سعودي عرب سره هم د امریکای دفاعي اړیکې د ډېر او ډېر وسله د امریکا استعمالي بل پاکستان چې کوم دی هغه پاک امریکا سره ډېری دفاعي اړیکې او بل په سفارتي سطح باندې پولیټیکل سطح باندې ملټري سطح باندې د ټرمپ اډمنسټریشن سره ډېر نږدې دي بل چې موږ وګورو نو د دې د تاسو د دې د خدوخال ته نه جیو پولیټیکل یا جیو سټریټیجیک خدوخال ته وګورئ نو هغه وګورئ چې یو طرف ته ترکی ده بل طرف ته سعودي عرب ده بل طرف ته پاکستان ده او ترکی چې کوم ده هغه یورپ سره لګیدل ده او هغه د بلیک سی او د میډیټرینین په دهاني باندې یو ناس قوت ده بل خبره ده چې فوجي لغاز سره دا یو پروفیشنل آرمي ده دا هم یو تاریخ ده او دریم طرف ته دا ډرون ټیکنالوژي کې ایرکرافټ ټیکنالوژي کې ډېر زیات وړاندې دي سعودي عرب چې کوم دی هغه د انرژي لحاظ سره د او بل داغه د خپل حجم چې کوم دی علاقه چې کوم دا نو هغه میډیټرینین هم او سوري بلیک د ریډ سی چې دا هغه ته هم بل طرف ته باب المندب ته هم بل طرف ته ګلف دا سونو مې د سټریټ اف هورمز ته هم او بل طرف ته انډین اوشن ته هم او دا وی اډي هم دی او دا وی پیلاو هم دی نو او پاکستان چې کوم دی نو هغه یو اټمی قوت دی او یو پروفیشنل آرمي ده او بل طرف ته د دریو مانو چې کوم دشمن دی نو هغه یو خو اسرائیل دی چې هغه ایکسپنشنست دی او بل طرف ته انډیا ده چې هغه یو ایکسپنشنست دی نو د دې دواړو خلاف یو قسم لا د دوی د داسې حرکتونو یا د داسې ایکسپنشن خلاف یو مضبوطه خلا جوړېدل دا د درې مضبوط پلرز دي او دا مضبوط پلرز چې کوم دي دا ټول علاقې دا کنټرول کولای شي باهمي اخیرا نه ګرځي پښتنه وکم پاکستان د لپاره څه اهمیت دی پاکستان د لپاره خاص کړ ګوره پاکستان د لپاره خو لوی اهمیت دا دی چې نن په انډیا کې ماتم دی او نن په اسرائیل کې هم ماتم دی او دریم طرف ته د ایران چې کوم نوې بولی په دې علاقه کې جوړېده او په دغه عرب حکومت ملکونو باندې داغي دوړه دباو او پاغي باندې یو سټریټیجیک اثرات یا علاقایز داغي چې کوم انفلوئنسو هغه ته هم یو بریک په ولګي بل طرف ته انډیا با داغي ټریډ هم دی داغي لاري چاري هم دی نو چیرې به دا جرأت نکړي چې په پاکستان باندې حمله وکړي په دې چې به سعودي عرب او ترکی چې کومه ده هغه به د پاکستان مدد ته راځي او دا چې سعودي عرب باندې ایران یا کو دغه د سنوم د اسرائیل
یا بل څوک په حمله وکړي نو پاکستان به هغه طرف ته ځي او دغه شانتي د ترکیه هم ده، حالانکه ترکیه ناټو کې هم ده، لیکن بیا یو اسلامي بلاک کې د ټولو نه مضبوط ملکونه چې کوم دي د هغې یو ځای کېدل، یو داسې ټرایو جوړېدل، یو داسې ټراینګل جوړېدل چې هغه سټریټیجیکلی، پولیټیکلی او اکنامیکلی اینڈ پلس مسلز وایز ډېر زیات سترانګ وي. بریګیډیر صاحب دا یو اخیرنه دا ذهن ته مې راغله، پاکستان د وخت کې وار ان ټیرر کې بوخت دی او تاسو خیال لرئ چې بلوچستان، خیبر پختونخوا بیا پکې افغانستان، تاسو غواړئ چې په دې کې یو خاص کر افغانستان ترکیه سره هم ښه تعلق دي، زیات افغانان عمل کې دي، سعودي ظاهره خبر اسلامي ملک دی، یو خادم حرمین شریفین یو حیثیت دا خپل، تاسو غواړئ چې په دې وار ان ټیرر کې یا د دهشتګردۍ چې دا کوم مسله دا یو جنگ دی، د دې معاهدې لاندې پاکستان ته څه امکان شته چې دوی وایي چې دا په پاکستان حمله ده، نو دا په ترکیه حمله ده، دا په سعودي عرب حمله ده؟ ګوره دا خو یو انډایرکټ وار ده، د دې خو اونرشپ نشته دی، نه افغانستان اونرشپ اخلي او نه انډیا اونرشپ اخلي، لیکن یو پټ جنگ دی چې هغې ته دوی وده ورکوي، هغوی ته دوی پلانینګ کوي، هغوی ته دوی وسله ورکوي، هغوی سہولتکاري کوي، هغوی ته پټنځایونه ورکوي، خو البته د دې اثرات شته دی. اثرات یې داسې شته دی چې دا سعودي عرب یا د ترکی چې کوم اثرات دي یا کوم د هغې انفلوئنس دی په افغانستان کې، هغه انفلوئنس د پاکستان په حق کې استعمالېدلی شي. بل طرف ته د سعودي عرب چې کوم انفلوئنس دی هغه هم استعمالېدلی شي. بل طرف ته که تاسو وګورئ یو ای دا یا قطر دی، که د هغوی سعودي عرب دغه افغانستان سره دغه تعلقات دي، نو په دغې باندې سعودي عرب پریویل کېدلی شي چې که هغوی دغه تعلقات د پاکستان په حق کې استعمال کړي، نه چې د طالبانو په حق کې هغه استعمال. دریم طرف ته دا چې د دې چترۍ لاندې به زه داسې ګڼم چې دا ورپوټي ملکونه به هم یو قسم د دې چترۍ لاندې راځي، په دې چې دا د دې ملکونو په پریفریز کې دي او دوی ته نقصان رسیدل یا سټریټ اف هورمز بندېدل یا بل باب المندب بندېدل، او بل طرف ته دا پراکسیز چې کوم دي، نو دا پراکسیز چې څنګه افغانستان جنګي داسې د ایران د طرف هم دغه جنګيږي، کاغه د سعودي عرب خلاف دي او کاغه د لبنان خلاف دي یا کاغه د مصر یا د نورو خلاف دي، نو دی پراکسیز باندې به هم بریګیډیر سوال پکې راغی ټیم لګ دغه دی، خو ما وی چې لکه پاکستان که چې د حوثیانو خلاف د سعودي عرب سره ودرېږي او هغه هم یو اسیمیټریک یا تاسو ته یو پټ غونډه کې دغه د هغې هم څه اونرشپ نشته، نو سعودي عرب به پاکستان سره ټي ټي پي خلاف نه ودرېږي؟ ګوره د ټي ټي پي حیثیت بیل دی، دا یو ټیرریسټ ارګنایزیشن دی او هغه خپل څه حیثیت، څه ځمکه یا څه حکومت یا څه قبضه یا بل طرف ته یو داسې څه نشان نه لري. حوثیان چې کوم دي هغوی سره یو علاقه ده د یمن، بل هغوی سره چې کوم دغه د علاقه ده خلک دي ورسره، بل د هغوی په یو ځای باندې قبضه ده، او بل دا کار دی چې هغه هم یو پراکسي په طور باندې استعمالیږي، لیکن دې پراکسي کې هغه پراکسي کې فرق دی. ها البته د هغې خلاف چې کوم کولیشن دی چې جنرال راحیل شریف هغه لیډ کوي هغه هم موجود دی. بل طرف ته دا د 13 ملکونو د سمندري لارو ساتلو دپاره چې کوم کولیشن جوړیږي دغه هم دی. او دریم طرف ته کوم دی چې پاکستان به په سعودي عرب، یعنی دا یو اوفنسیو دغه نه دی، لیکن د سعودي عرب مدد په دې چې د پاکستان تجربه ډیره زیاته ده په داسې جنګ کې، نو د هغې په معامله کې د هغوی مدد ضرور کولی شي. ډیره مننه بریګیډیر صاحب، تھینک یو ویری مچ سر.